یو نیک سړی چې د بني اسرائیلو کې یو پیغمبر سره ښه تعلق و، نو پیغمبر ته ووایي چې ارتدا داسې وکړه چې الله نه دعا وغواړه یو 3 دواګانې چې ما له خدای راکړي چې زه څنګه غواړم چې هغسې راله خدای قبولي. نو هغه د هغه پیغمبر نږدې کس و، نو هغه الله ته سوال وکړه. الله وایي زه ټیک ته 3 دواګانې چې دې څنګه غواړي نو بس حق وله ورکوم. نو هلکه شیخ الاسلامه ښه سړی چې خدای سره دونه ښېګړه وکړه چې 3 دواګانې، نو بس په ټک یې چا سره په نیکۍ کې مشوره مه کوه، یو په یو دوا ځان له او ښځې له جنت وغواړه، بچو له جنت وغواړه، په بله دوا د دنیا ښه ژوند وغواړه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خیر دی مال وغواړه، مالم چې په دنیا کې وي. رسول الله مبارک د مال دعاګانې کړي دي ښه صحابو ته. انس ته ویلي اللهم بارک له فی ماله، خدای مال کې وله برکت پیدا کړي. دا علم وغواړه، دا خو ښکلې دعاګانې دي. څه له ښځې سره مشوره کوې؟ نو دی لاړ د خدای ساده، دا بعد شیخان سادهګانې چې لاړ ښځې له ورته ویې ښځې 3 دواګانې به مې خدای قبلې و چې زه څنګه غواړم. هغې وی ماشاءالله شکر دی، 2 ستا شو 1 زما. پوله یې ورته کېښوده که ښځه کې خو بیا چیرې شته که 2 ستا شوې 1 زما. بیا ښځې ته څه غواړې؟ وی زه به داسې دوا غواړم چې ټول عمر له به دې باغ شي، ستا به هم پکې پیدا وي. ګوره ښځې جنت وي ته بس ټیک شو که نه، په هغې به جنت ته وغواړي 2 در کوم که نه، یو پکې زما شوې. څه وی ما له داسې دوا وکړه چې ما خدای واپس د 20 کالو 18 کالو پیغله کړي. خو چې داسې نه چې مخکې څنګه ومه چې په دې وطن کې زما نه ښکلې او خشته جینۍ بلنې. یا ښځې د مرګ په غاړه ته مې 100 کې یو زم 100 کې چلېږم، سبا بېګا مرو او چې ته پرېږده بیا که بیا جینۍ شو بیا به بوډی کېږې. دا خدای نه 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 چې زه جینۍ شم او خشتی به په دې کور کې ته تاوېږم ته به څونه خوشحاله زړه به دې باغي که به نه ورځ ستا هم پکې ښه او زما هم ښه ده او بس ماله یو غواړم. بس سړی خو بعضې د ښځې نه مجبوره یې که نه، بس دعوې وکړه خدای زما دا ښځه واپس ځوانه کې پیغله خو چې په دې وطن کې د دې نه ښایسته او خوبصورته بلني. اخو الله وعده کړی د پیغمبر په ژبه، بس همقسې شوه. ښځې چې ځان ته وکتل، لینې ته وکتل، شیشې ته وکتل، اوس خو ښاپېری ده ښکلې ده. چې څو ورځې تېرې شوې شیخ الاسلام ته وایي یاره داسې کار به وکړو، یو خبره کوو څه کې بس ما له طلاق راکړه. یا ښځې داسې وې نه یو ځل خو مې سره ځواني زړه کړه بیا زړه کړم. ته ځان ته وګوره زوړه اوښه او ته ما ته وګوره، تا سره زه بیا ټوله شپه ټوخ کې تا سره زه لرې شه زه تا سره وخت نشم تېرولی، بس ما له طلاق راکړه چې د بوډۍ ښځه وکړه. یا خدای اوس ښځه هم ناقص العقل بېوقوفه په دې ده چې 2 دواګانې پاتې بل غم دې وانهړی. داسې نه چې خدای ته سوال وکړي چې خدایه ښه مضبوطه امبرسری میخه ته جوړه کړه بیا به څه کې. خو ګوره رسول الله مبارک چې کومه خبره کوي که نه وی هن ناقصات عقل و دین، وی ښځو دین هم کم ناقص دی او عقل هم ناقص. نو صحابیات فورا تپوس کوي چې زموږ نقل او دین او عقل ولې ناقص دی؟ وی د 2 ښځو ګوی د یو سړي برابر ده که نه ده؟ قرآن وایي، قرآن زه نه وایم. وی د عقل نقصان او وی د ښځې په میاشت کې 6 ورځې 4 ورځې مونځ نه کوي، روجې نه نیسي، دی د دین نقصان. خدای پې نیسي نه ده که الله را طرف نه ده، خو ثواب خو کم شو که هغې وی بلکل ټیک ده. زما وروڼو نو هغه بس سړی شیخ الاسلام یې غوسه کړه، بس وی خدای پاکه دا واپس دا خو پوه نه شوه که نه واپس یې بوډی که خو هغسې بوډی نه چې داسې بوډی وي چې په دې وطن کې داسې بلا شیشه که ته جوړه شي چې دا جورابه مخه او دا چیپړ مخه او دا راغورځېدلې روزې زړه پوسکې چې بس یو مصیبت ته جوړ شي. اخو دوا خدای قبوله کړې وه ټس چې همغسې شوه چې ښځه هغسې شوه او د لاسونو ته او چیچړو ته او د اینې ته وکتل په ځان نه په خپله یارېده. یا ښځې دا سړیه دا دې را سره څه وکړل؟ دا خو دا ما ماشومان که بهر ووتل ټول ماشومان محلې چغې وی او یریږي به رانه او جاړي به نه دا دې څه وکړه په ژړا سر تا څنګه برابر شوې؟ ما خو ټوقې کولې، ما خو ګپ لګاو، هلته کیرونه پیرونه او خیان به پسې رال کوتک په لاس، والله چې سرمن دې ولاړه
دا زمونږ تاستا پیري اوس برګېدې نه ده چې زمونږ په خور تجربې کې زمونږ په خور دغه کې ډرامې کې کله ځوان او کله بوډۍ سرمن دی وباسو نه دی دا ویلي دا خو به کور دی ژوند دی مونږ ته به دې ویلو مونږ به پې کړې وه دا څه شو سړی په یو دوه کې حیران اوس به څوک وي داسې کار دی بس هغه ځوان هم نه او دا بوډۍ هم نه مخکې چې سینګ وه بس هغسې کا چې مخکې سینګ وه وی خدای بس هغه مخکې چې وه هغسې کا درې قیمتي دواګانې په یو ښځه کې لاړې او ښځه همغسې پاتې شوه چې سینګ وه بشیر جانه بشیر جانا جنت کې که دنیا کې ویخې حاصل دا دی زمارونو چې د دنیا په کارونو کې انتظامی امورو کې کارونو کې بالکل وسره مشوره کوه خانگی امورو کې بالکل مشوره کوه لیکن کله چې د دین خبره رااله او د شریعت او ته پې پوهې چې د ما دا ښځه خو دینداره ده وکړه ورسره مشوره او که پوهې چې دا ما ته بند ږدي او ما ته پوله ودرئ چې بالکل ورسره مشوره ونه کړي د دین کار کوه بیا شریعت خو فرمایي رسول الله مبارک خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي او یې زه ښیم په ټولو کې شریعت کوم حق نه دی ورکړی حضرت سارا رضی الله تعالی عنها د حضرت ابراهیم علیه السلام سره هجرت وکوي نه څنګه ابراهیم علیه السلام خپل وطن پرېښود او خپل مور او پلار یې پرېښودل دقسې حضرت سارې ورسره پرېښودل مصر ته ورسره او په لاره چې تلل حیا پکې څونه وه چې په لاره کې د مصر بادشاه ته حضرت ساره ونیوله او بویه تلته د خپل پولیس او د فوج په زور باندې نو هلته څونه حیا ده ګنې که بله ښځه وي او بېدینه وي بېدینه څه به وي زه یاره د بادشاه خو غېږ لرالم په ابراهیم څه کوم دې مې کله په یو وطن ګرځي او کله په بل د بادشاه غېږ له د بادشاه خوا لرالم لیکن ابراهیم علیه السلام ته وایي ما ته موقع راکړه او دس کوم یو 2 رکعته مونځ کوم بیا چې څه خوښۍ کوه او دس یې وکړه بخاري شریف کې راځي 2 رکعته مونځ یې وکړه وایي اللهم لا تسلط علی هذا الکافر خدای د دې کافر نه مې وساته خو چې هغې کافر لاس ور واچو نو په ځمکه پرېوته حضرت سارې ته یې ګوتې هم راونه رسېدې بیا لاس ور واچو بیا په ځمکه پرېوته بیا لاس ور واچو 3 ځله پالجه ټیک وکړو په ځمکه به پرېوته او سارې ته به یې دعا وکړه چې ما خدای جوړ کړي بیا به نه کوم اخره کې بس حضرت سارې ته وایي معافي غواړم دا هاجره واله دا د خدمتګاره ده ما معاف کړه او چې کله راله نو هغې دا خیال و چې که زه خاوند ته ومیم چې ما ته یې ګوتې نه دي اچولې نو خاوند به مې ابراهیم علیه السلام تر مرګه پورې له خوري چې هسې نه ګوتې نه یې ور اچولې هسې نه زما بیبي ته یې څه ویلي نه نو الله څه چل وکړه الله ابراهیم علیه السلام ته هغه موقع داسې ښکاره کړل لکه شیشه کې چې سړی شي ته څه ښکاري ساره راله وی الله پاک وی هغه بادشاه ذلیله کړه و اخدمنی هاجره او مال هاجره خدمت لراکړه او خدای پاک ذلیله کو ګوره ابراهیم ګوتې هم نه دي راوړې ابراهیم علیه السلام په قلار کېنه ما ته خدای دا منظر لکه د شیشې غونډر سوخول هغې بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق ورکړه هغې بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق هم د بچې ورکړه د هغې اسحاق علیه السلام په ذریعه الله بیت المقدس جوړ کړ هغه اسحاق له خدای د حضرت یعقوب په شان بچی ورکو علیه السلام او هغه حضرت یعقوب له د حضرت یوسف علیه السلام په شان بچی خدای پاک ورکو کہ رسول اللہ مبارک فرمائی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم پٹولو کی شریف نسب سوک دے یوسف دا یعقوب زوی یعقوب دے اسحاق زوی اسحاق دے ابراہیم زوی علیہم السلام نیکی بیا بچی دا سی نو خزل نیکی پکار او چې دا ابو لهب خزوا او رسول الله مبارک ته پلاره کې غنې چولې نو قرآن ورته خیره کوي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد نو خزته خدای په قرآن کې خیره وکړه
نو اے بربندو ښځو که د قرآن او د سنت مخالفت کوئ قرآن او پیغمبر سره دشمني کوئ نو خدای به مو هلاک کړي. ګورې تباه او بربادي به شي، ژوند به م تباه شي. یوازې دنیا نه ده، ښکلې مخ او ښکلې وجود او شکل خدای درکو نو چې کم شکل د الله خشته درکو نو په دې شکل د خدای شکر ادا کړه، په دې شکل د الله شکر ادا کړه. شکر دې خدایا ماله دې ښکلې مخ راکړه، ماله دې ښکلې سترګې راکړې، ماله دې خشته وجود لاسونه راکړل، ماله نازک وجود دې راکړه. الله زما د وجود کې زما د خاوند نه بغیر د بل چا کار نشته دی او الله تا ته به دا تندې په ځمکه په سجده لګوم او د دې ښکلو سترګو نه به په دې خشته مخ اوښ کې تا ته به یوم رب العالمین. دا محفوظ شو دا وجود او کنی خدای به دې په غم وړی، بیماري به در باندې، ټینشن پریشانی داسې به دې خدای وسودی چې چل به چاله نه ورځي او کنی بوډا کېږي به که نه بوډا کېږي بیا به څه کوې. بس اخیري او درته ویم زما د دې بچي د انیس احمد یو کلاس فیلو ملګري دی د عمرزو مانې نوم عامر نومې دی، جرمني نه ما تر کړه، اوس هم را سره کله کله خبرې اوس هم نو پکې کال دوه تیر شو مانه خبره ګډوډېږي خو چې سره ته یاده دا به راته ویم. ما دې ټلیفون وکړو وایي دلته په جرمني کې هغوی سبق هم وایي او کار هم کوي، ښځه خاوند دواړه دي. وایي په لاره تلونو چې دا انګریزانو کې دا کم سړی بوډا شي که نه چې هلک او جینۍ یار دوست سره یارانه جوړه کړي بیا مور او پلار ختم بس. هلک او جینۍ پیشه او کار پیشه، مور پلار بیا حکومت پیشه. حکومت څه کوي؟ پیتی میتی ورکوي او چې بوډاګان شي نو دوی دې او ځای نه وله جوړ کړي دا ښځه خاوند یا که یوازې که ځان لي په کوټه کې پراتی او په سیکل باندې یو سرکاري سړی دي هغه وله ډوډۍ پیتی وړي ولته ورته اچوي، دا یې خوراک دی. په کلونو کې نه پلار زوی وویني نه انګور وویني نه نوسان وسي وویني. مړه خوند خو دا کوي چې نوسۍ د غېږ ته راوخېږي ټوپونه راته په دې غېږ کې ووایي. خوند خو دا کوي چې ته ملاستې او دا بچي درته په سینه د پاسه ټوپونه وایي. خوند خدا کوي چې نوسۍ درته په سینه د پاسه ټوپونه وایي. خوند خدا کوي چې لور دی د لور او په دې سینه د ټوپونه وایي، نوسۍ دی او په دې سینه د ټوپونه وایي. قسم په خدای کله دې له لوی نعمت بل شته. زما یو شاګردو ما هغه وخت لا واده نه و کړی، ما ته مولوي صاحب واده وکړه، مې د الله خو ورځې شته وکړو که نه مې څه مسله په واده کې وایي چې زه کور ته لاړ شم ما ته را اخیرا خچن بچی وي د خټو ډک را منډه کړي او ما ته وایي چې بابا وی ډېر خوند راکوي. د چا چې بچی نه خدای دې بچی ورکړي، د چا نوسی نه خدای دې نوسی ورکړي، د چا زامن نه رب العالمین دې ولا صالح دیندار زامن ورکړي. خوان خدا کوي او چې ته په جونګړه کې پروت په ځنګل کې او پیتی د سړی په سایکل د وړي خدای چې په پیشوګانو سټلې او کسبو به سټلې او په لوخي کې د تواچی ما درډای وته وي په کال کې یا ورځ چې ته بچی پلار لاړ شي ځنګل ته وی ویني غنیزینه خط وته لیږي. وی مونږ په لاره روانو یو بوډۍ ښځه یو بوډۍ دیکې میوالی خاوند یې مړ په یو کوټه کې کوټې په دې ځنګل کې جوړ وي دا غریبانان پکې پراته وی ډېر پکې داسې چې مونږ په لاره ځو بینی بین وی چې وروسته حکومت ته اطلاع ورسېږي 10 ورځې 15 میاشت پس او کوټه وګوري مړ پروت وي پیشوګان پنښتي بندوګان پنښتي او ختم کړي نه ته پلار خبر زوی خبر او نه ته لور خبر او نه نوسۍ خبر نه ته انګور خبر ځان له په خپلې شو عشرت کې ګرځي. د ځوانۍ خو دغه 12 کاله دي دغه 15 کاله دي دا نخري وکړي لکم نخري وکړي جریم نخري وکړي او د جنۍ چې بل خوښ شي هلته ځي او چې بوډۍ شي ختم وی په لاره ته یو بوډۍ ښځه وه وی مونږ ته سبزي مبزي څه شی به ورسره په لاره به تله نو بس بوډۍ وه مونږ به ورسره ونیوه د لاس نه مونږ خپلې کوټې ته به مو رسول وی مونږ ورسره به ناستو یو ځل مونږ ورلو وی کېناستو وی مونږ ورته اسلام دعوت ورکړه چې مسلمانه شه وی او خو اسلام کې خو دا ګران کار دی او دا دی وی مونږ ته چې ډېر اسان کار اسلام سره یو کلمه به وی مسلمانه به شي وی چې نه که نه دا مونږ وی مونځ دی چې څنګه کولی شي وکړه چې نه شي کولی مه کوه مونږ ته اسلام ډېر اسان که وی د ښځې اسلام تړو شو وی چې ښځه بس ټیک ته وی کلمه شهادت یې ووایي مونږ ته په جرمنۍ کې د هغې ترجمه وکړو پیم که د الله د توحید اقرار یې وکړو د نبي هم د رسالت او کتابونه وی ښځه مسلمانه شوه وی چې مسلمانه شوه زما ښځې ول اودس وکړه او په مانځې او درو لمونځ خو هغې له نه ورته خو ښځې به مو ته یو ټکې وی هغه سیکاو وی چې اوس به څه کوم وی مونږ ته یې وایي چې تاسو مونږ له لږه قرآن شریف ماله راوړی خو چې په جرمنۍ جیبه کې وي نو زه بیا وګورم ابه ولولم وی مونږ ته وایي چې بس ټیک ته اوس خو مونږ به بل اتوار بیا راځو
چوټې پر نو تاسو له مونږ قرآن شریف راوړم تعالی او ابدا جرمنۍ به د او ترجمې نو ته به هغه ګورې او د دین کتابونه ونه ډېره بوډۍ وه وایي چې ښه وایي چې بله اتوار رالو وکته هغه ور ګرانده و خوا کې نور بوډاګان دی اوسېدل هغې نه هم تپوس وکړه بوډۍ وایي تاسو هغه اتوار والا کسان نه بل اتوار چې راغلي وې مونږ ویو که نه وایي اخو ستاسو د تلو نه پس هغه بوډۍ مړه شوې ده څنګه مړه شوه وایي چې تاسو لاړې تاسو پس 11-12 منټه پسې بچي رالل او بچي وله 100 کاله پس رالل او بچي ورسره کېناستل او ډېره څه وته مړه شوه وګوره ایمان یې په نصیب کې نو بیا یوړه نو ماته هغه عامر راته دا وی بیا هغوی وسوځوله نو چې هغوی یې وسوځي مړی دا څنګه یي خدای مو د دغې تهذیب نه وساته مړی څنګه یې وسوځئ نو چې وسوځي بیا ورسره چلوږي خښئ یې نه بیا غیرې راولي یو ډبي کې بندې کړي دونه یې راغونډې کړي دونه پوټینې ته جوړې کړي چې په یو ډبي کې بندې کړي نو یو لوی حالي نو په حال کې هغه ډبي کېږي نو په هغې یې لیکلي دا د پلانکي ایره ده بس مرګ یې همدغه دی نو موږ ته خو اوس پته نه لګي هغه هلک راته وی چې جنازه هم د غریب المنله شوې هغوی به ورسره کم ځای کې به او کم ځای حال کې به د دې ډبې پروتې څه چل ورسره وکړو بس یې څه ورسره مه کوئ غریب خو د خپل مرګ نه پس ځان نه ده خبر چې څه ورسره شوي ځکه پلار او بچو ته وي هېڅ پته نه وه چې دا مسلمانه ده صرف ما او ښځې ته و هغې ته پته وه چې مسلمانه د مارون ډېر بد حل دی د یورپ د ښځو ګورئ او د دغې ملکونو د ښځو نه پلار نه مور بس دغه یار دوست مني او د واده نه مخکې بچي پیدا کېږي او چې یو بل سره تعلق جوړ شي نکاح وتړي او که تعلق یې جوړ نه شي ورسره اړو نکاح نه کوي که هلک یې خوښ شي ورسره نکاح کوي او که یې خوښ نه شي اړو نکاح نه کوي او چې لږ ورسره هلک اخوا دېخوا کوي قسم په خدای د هلکان وله په لاسونو په مخونو لاسونه راکاږي او منت ورته کوي هغه ته خپوي زما د قسم په خدای یو عالم راته خبره کول یو عالم وی په چین کې یو جینۍ او خاوند دی یا جینۍ ته خپه شوه وی خاوند به وله کله لاس ښکولو کله به وله په ملا لاس راښکو او به زه رضا کولې و هغې به دیکه ورکوله هغه خوار پریشان و مې خدای دې بیخته دې سړو بس دا تهذیب دی شکر الحمدلله قرآن وی الرجال قوامون علی النساء سړو له خدای په ښځو فضیلت بما فضل الله بعضو له خدای په بعضو فضیلت دی د کور سرداره ښځه ده خو اختیارمند د کور څوک دی بیا خاوند دی دې سره د خاوند سره مشوره به کوي ګټي هغه راوړي هغه احترام د خاوند به کوي خاوند کوم کور کې ژوند تېروي د ښځې په مشوره او ښځو سره ښه سلوک به تېروي زما وروڼو نو نن سبا دا یو ګند راوتی دی دا پلیتې او ګنده ښځې راوتې دي او هغوی دا تهذیب زمونږ په دې پاکو ښځو باندې مسلط کول غواړي او څه وایي هغوی وایي زمونږ وجود دی زمونږ مرضي ده چې څه کوو نو کوو به نه شریعت دا نه وایي د شریعت احکامات دا دي چې ته څه کې کول نه جامه ستا په اختیار کې نه ده د پیغمبر او د خدای په اختیار کې ده خوراک ستا په اختیار کې نه دی چې ته زما مرضي ده پیشو خورم او که زه ګډ خورم نه چې کم حلال دی استعمالی حرام نشي استعمالولی ستا پرده د خدای او د رسول په اختیار کې ده دا نه چې چا سره شپه تېروم او هغه سره به تېروم دا ننګي تهذیب ننګ او دا غلط بربنډتوب او دا عریانیت د اسلام اجازت نه ورکوي مونږ که مسلمانان یو مونږ قرآن او الله او رسول منو نو مونږ به د الله او د رسول د احکاماتو لاندې ژوند تېرو ژوند د دنیا به هم ښشتی د حیا به او د آخرت به هم ښي او که داسې یو ښه د ژوند تېر نه کړه د دنیا ژوند هم د بې حیایۍ ژوند دی او د بې غیرتۍ او د بې عزتۍ د پلار او مور هم د بې عزتۍ دی او آخرت هم تباه دی الله پاک دی زمونږ د ښځو زمونږ د لوڼو او زمونږ د زنانو د معاشرې د حیا الله جامه نصیب وګرځولی کړي